قدرمن مفتي صاحب یوه محترمه خور پیغام را لېږي او داسې پوښتنه کوي. دا وایي چې د غوماشو وژلو لپاره یو ډول برقي ماشین دی چې چارج اخلي او ګرمیږي. کله چې غوماشي ورنږدې سي نو کبابوي یې او وژني یې. نو دا خور وایي چې د غوماشو دغه ډول وژل څنګه دي؟ مهرباني وکړئ قدرمن مفتي صاحب ورته جواب ووایاست. محترم خور، د غوماشو په دغه رقم باندې وژل په شریعت کې منع دي، ځکه په اور باندې سوځل دا د الله جل جلاله خاصه ده. څوک چې چاته تعذیب ورکوي په اور سره بیا نه ورکوي، نو د غوماشو وژل په دغه طریقه باندې ګناه ده، په شریعت کې منع ځین راغلی ده. البته که نورې طریقې د دې دپاره په کار واچول سي هغه پروا نه لري. مثلا د غوماشو دوا استعمال سي یا دې ته ورته نورې طریقې وکارول سي. خلاصه دا چې د غوماشو په اور باندې وژل یا په برقي ماشین باندې سوځول دا په شریعت کې منع دي. والحجة على ما قلنا ما قال العلامة علي ابن سلطان محمد القاري: وأما في شريعتنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا بالاختصاص، وسواء بمنع الإحراق بالنار القمل وغيره، للحديث المشهور: لا يعذب بالنار إلا الله تعالى. انتهى مرقات المفاتح أتم جلد يوصل نجر شمس صفحة. باب ما يحل أكله وما يحرم. همدارنګ دغه مسله په فتاوای هندیه پنځم جلد 301 صفحه. الباب الهادي والعشرون فيما يسع من جراحات. همدارنګ دغه مسله په فتاوای حقانیه دوهم جلد 201 صفحه. باب مسائل المتفرقه شي بیان شوی ده. والله اعلم